السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالاتو جواباتو د نشستونه او د ناستې د الله په توفیق سره روانو او په هغه سلسله کې د نن یو سل دریم نشست او ناسته ده چې په دې کې د هغه سوالاتو او د هغه پوښتنو جوابات کیږي چې کوم سوالات موږ ته راورسي د وروڼو او د خویندو له طرف نه. سوالونه خو زه بار بار وایم چې ډېر زیات دي، نه ختمېدونکي سوالونه، خو داسې هم نشي کېدی چې موږ روزانه دې له ټیم ورکوو، ځکه چې بیا د نورو درسونو بیانونو او خپلو کارونو نه د هغې نه انسان وځي. نو ځکه هفته کې یوه ورځ موږ دې له ورکړې ده. بعض ملګري ده ګیله کوي چې د سوال جواب ډېر لیټ شو، نو په هغې کې به موږ معذوره ګڼئ، ځکه چې د خلکو سره تپوسونه ډېر دي او ډېر زیات دي او وخت موږ سره لږ دی. نو کوشش کوو چې بس یو سلسله ده د جاري او ساري انشاءالله د مرګه پورې، او د اوسه پورې الحمدلله د کوم سوالاتو جوابات چې شوي دي نو هغه څه یعنې زه یم چې په سوونو دي چې د هغې جوابات شوي دي الحمدلله. بله دا چې زمونږ جوابات داسې مختصر نه چې کیږي او نه کیږي. ها کله نه کله که څوک رانه مثال کې په لاره کې تپوس وکړي یا په ګاډي کې سړی رواني تپوس دې وکړي یا په ټلیفون باندې نه، هلته به سړی مختصر جواب ورکوي. هر چې دې سلسله کې نو بیا موږ الحمدلله ښه تفصیلي جواب ورکوو. د هغې یو وجه دی چې سائل او تپوس کوونکی مطمئن شي، دویم په علم کې اضافه وشي د ټولو ملګرو د وروڼو او د خویندو، دریم دا چې دا خبرې پاتې کېدونکي دي. څوک چې خبرې کوي دی لاړ شي د دنیا نه هغه اواز یې پاتې شي، په کوم لاس چې لیکلو شي هغه لاس خاورو له لاړ شي او د خاورو سره خاورې شي او هغه لیکلې پاتې شي. نو موږ وایو چې یو فایده عامه شي، که سبا له بیا څوک دا مسلې اوري یا کتاب ګوري یا دا ویډیوګانې ګوري، نو چې هغوی ته یوه لویه فایده میلاو شي او د دې مسلې نه صحیح خبر شي. د اوسه پورې زمونږ اکثر عوام زه د پښتنو خبره کوم، دوی په تیاره کې وو د دې خبرې د لاسه چې مولیانو که جواب ورکړی هم دی نو همیشه درته جواب ورکړی چې کیږي او نه کیږي. بیا په عوامو کې دا جرأت نه او نه هغوی عادت کړي وو په دې باندې چې دوی وضاحت معلوم کړي چې دا څنګه دا ولې کیږي ولې نه کیږي. دا خو علم کې اضافه ده او دا حق دی د سائل چې هغه تپوس وکړي. اوس یو سړی راشي زما خواله چې وایي زه په دې طریقې سره لمونځ کوم، دا کیږي که نه کیږي؟ زه ورته وایم کیږي. نو دا د هغه حق دی چې ووایي ما مطمئن که په دې باندې څنګه کیږي، که زما نه څوک تپوس وکړي یا که څوک تپوس هم نه کړي زه خپل زړه مطمئن کوم، نو دا د هغه حق دی چې هغه زما نه دا تپوس وکړي او بیا ورله زه جواب ورکړم. زه په دې رد نه کوم چې
یعنې داسې نشي کېدی چې سړی د مختصر جواب ورکړي. ما تاسو ته ووایي چې کله حالات داسي چې بیا سړی مختصر جواب ورکوي، خو عوام د دې خبرې نه منع کول بلکل چې تاسو به دا تپوس نه کوئ چې دلیل وښایه او تاسو به بلکل تفصیل نه غواړئ، نو دا بیا غلطه طریقه ده. بلکې د یو سړي سره حق دی چې هغه د یو سوال په جواب کې تفصیل طلب کړي او وضاحت طلب کړي چې او شیخ صاحب، مفتی صاحب، مولوي صاحب، مولانا صاحب، الله دې ژوند کې برکت واچوه، جواب خو تا راکړه خو که لږ مې په نورو پوهه کړي، هېڅ خبره نه ده. د عالم کار دقه دی چې هغه به عوام پوه کوي او هغوی ته به د مسلې وضاحت کوي. او بیا حق پرست عالم هغه دی او په دین باندې پوه عالم هغه دی چې کوم ځای کې دی بند شي او د علم ودرېږي او بند شي، هغه ځای کې به یې دی خصفه ووایي چې ګور نور په دې مسله پوهه نه یم. دا د حق پرست عالم نښه ده چې دی په کوم ځای کې نه پوهېږي نو هلته وایي زه نه پوهېږم، ځکه چې د الله نه یېرېږي او د ځان نه څه خبره نشي کولی. او څوک چې د الله نه نه یېرېږي دی چې هر څه وایي. اوس د عوامو ته ګوره، بعض عوام د دین په مسلو کې ګوتې وایي. ولې به کې ګوتې وایي؟ ځکه چې نه یېرېږي د الله نه. د ځان نه به غټ مفتي جوړ کړی، په علماو پسې به خبرې کوي، په مدرسو پسې به خبرې کوي او په غټې غټې فتوې به لګوي. لکه یو څو ورځې مخکې الله دې به موږ ټولو پردې راواچي او الله دې زموږ د عزتونو او زموږ د حیا او زموږ د ایمانونو دې الله حفاظت وکړي. چېرته یو د مولا په جامه کې څوک مولوي صاحب وایي چې خلکو ته مولوي صاحب وایي، د هغه چې د ویډیو به نشر شوي چې تعلق سره ولیاذ بالله بدکاري کړې، نو بس دا کم چې د علمانیان او لیبرل طبقې والا خلک دي دوی ته چانس میلاو شي. وګوره موږ وایو نه مدرسه، موږ وایو نه جامعه، موږ وایو نه چې مولیان خراب دي، موږ وایو نه چې قاریان خراب دي. وایي لږ صبر وکړه، د زړه بړاس مه وباسه په یو مسله کې. دلته یو څو پوینټونه دي. اولنی پوینټ هغه دا دی، دا خبره ما بار بار بیان کړې ده چې څنګه چې په دې عوامو کې دیندار او بېدینه دي، داسې په دې مولیانو کې هم دیندار او بېدینه دي. لکه یو سړی دی په مدرسه کې کتاب وایي، بس آیا دا کتاب ویل د دې خبرې ګرنټي ده چې دی د الله نه یېرېږي؟ تاسو تپوس نه ده. یو سړی تاسو ما سره د درس کې ناست یې، ما مسلې اورئ، ما له څوک دا ګرنټي را کولی شي چې تاسو ټول 100% زما په دې خبرو عمل کوئ؟ نه. یو عالم دی، استاذ دی، مفتی دی، مدرسې نه فارغه دی، لازم خو نه چې ده کې به تقوا وي، لازم خو نه چې ده به د الله نه یېرېږي، ځکه چې خبرې د زړه ته نه دي کوشي، په دې اثر نه دی کړی. ده صرف یو سرټیفیکیټ اخیستی دی چې دی د فلاني ځای نه فارغه دی، بس. او شکل یې جوړ کړی دی، ګیرې ده، سپینې جامې دي، سپین پټکې دی، سپین رومیالې دی، بس. نور خوا خواصه نشته کې. یو دا خبره یاده کوي. بل دویمه ده چې د یو کس د لاسه، د یو کس د غلطۍ د لاسه څوک په اسلام باندې اټیک نه کوي. ګورې موږ ټول اسلام د دروغو نه منع کړي وو، منع کړي وو که نه یو منع کړي؟ بیا هم دا خلک دروغ ډېر وایي که لږ وایي؟ ډېر وایي. دې کې به اسلام ته پسې خبرې کوو، په دین پسې به خبرې کوو؟ نه. مدرسه، جامعه دا دې ځای دی چې دلته سړی دین زده کوي، هغې کې څه کمی نشته، دین ورته خوی شوی دی. کمی په دې سړي کې دی چې په دین باندې عمل نه دی کړی. دا خو دې سړي ګناه ده او دا خو دې سړي خطا ده. د هغې د لاسه بیا مدرسه بدنامول، علما بدنامول، قاریان ټول بدنامول. زه صفایي نه کوم دغه سړي. ګوره دا ته زه په اوله کې هم په اخره کې هم وایم، غلطي غلطي ده، ګناه ګناه ده، بدکاري بدکاري ده، که هر څوک وکړي کائنا من کان. هغه سړی د که هر څوک وکړي هغه سړی د سزا حقدار دی، هغه د ملامتیا حقدار دی. خو موږ دا وایو چې دا خبره مې دې پورې واخیستې چې د عوام، دا خصوصا د بېدینه عوام ناس مولیانو پسې به خبرې کوي، په علماو پسې به خبرې کوي، په هغوی به فتوې لري. وګوره وایي په عالم دا چل وکړو. نو د ډېر وخت نه ما دا خبرې اورېدې، نو دې قصې به چې د هفتې نه زیات کېږي، خو بیا زه وخت به راشي زه به په دې باندې تنبیه ورکړم.
هوښیار سړی هوښیاري د خبرو نه یې پته لګي، دروند سړی دروندي د خبرو نه یې پته لګي، دیندار دینداري د خبرو نه یې پته لګي. د هرې حادثې واقعي سره څوک په دین باندې اټیک نه کوي، د بېدینو خلکو کار دی. د هرې حادثې واقعي سره څوک علما نه بدناموي، د بېدینو خلکو کار دی. یو سړی دا وایي چې علما ټول خراب دي والعیاذ بالله. تا ته دین چا ښوولی؟ تا ته ستا رب چا ښوولی؟ ما ته چې وایي زما مور پلار ښوولی، هغه ته چا ښوولی؟ نو ګزاره بله خبره دا ده، 3 ورځې مخکې ما په انټرنیټ کې یو ویب سایټ باندې خبرونه کتو، په هغې کې ما دا خبر وکتو چې په یو یونیورسټۍ کې د یو هلک سره چې هغه د 18 که 14 کالو هلک دی، د هغه سره یعنی اجتماعي زیاتی شوی دی. په هغې کې استادان هم به وي او هلکان به پکې وي او ټولو د هغه هلک سره زیاتی کوي. په دې هېڅوک اکشن نه اخلي، هېڅوک دا خبره نه یادوي. خو یو خبره چې هلته راونیسي، او دا ګوره مدرسه او دا ګوره زه دا هم وایم، زه ګوره دا هم وایم چې او دا منم. یو سړی ما ته وایي چې ولې دواړو دا غلطي یو شان ده. نه نه نه، د هغه مولا نوم چې پروت و د هغه غلطي ډېره غټه وه. خو بیا هم دا وایم چې غلطي غلطي ده که په هر ځای کې وشي، سړی په دین پورې نه نښلي، په علماو پورې به نه نښلي. اوس زه انسان یم، زه کمزوری یم، زما نه یو غلطي وشي، زما د غلطۍ د لاسه زما په دین پسې ولې خبرې کېږي؟ زما د غلطۍ د لاسه زما په مذهب پسې ولې خبرې کېږي؟ لکه بعض راشي موږ ته وایي ستاسو سلفیان داسې او داسې او داسې. هلکه څه چل شی ولې وایي هلته یو دی او هغه امام ابو حنیفه ته کنځلې کوي. هغه یو څوک دی؟ جاهل انپړ تکشین دی، الف ته لوړ وی به هېڅ هم نه پوهېږي. هغه جاهل امام صاحب پسې خبرې کړي. ته اوس د یو جاهل د لاسه ټول خلق بدنامې، ټول منهج بدنامې چې دا د دوی طریقه ده او دا وګوره په امامانو پسې خبرې کوي او دا وګوره په امامانو ته کنځلې کوي. دا به انصاف وي که ظلم وي؟ دا به ظلم. نو خبره مې دا کوله چې د دین په باره کې چې سړی خبره کوي نو پکار ده چې د علم په رڼا کې کوي او ډېر احتیاط سره به دا خبرې کوي، ځکه چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هره خبره چې د خولې نه وځي نو الله وایي په دې یو څوکیدار مقرر دی، هغه یې لیکي او دا ټولې خبرې الله ته رسي او بیا به دې تپوس کېږي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، د خپلې ژبې کنټرول ساتي. دیني مسایلو کې بغیر د علم نه به ګوتې نه وایي، دیني مسایلو کې بغیر د علم نه به چېرته ګوتې نه وایي. او نه یو سړی په دومره سټیج کې دی چې عامي سړی دی او دی د یعنې علماو پسې بدې ردې ووایي او علماو پسې خبرې کوي. نه، څومره چې دې صادر دی دومره ورسره خپې غځوه. په یو مسله باندې پوهې هماغه امر یې بیان که، بس څومره چې پې پوهې مخکې ووایه، دې نه زیات پې نه یم پوهه. دومره مسله ده، دی دلیل دی، د یو عالم نه مې اورېدلې ده یا یو کتاب کې مې کتلې ده، بس خبره ختمه شوه. د ځان نه بیا مفتي نه جوړې. د دین والعیاذ بالله دې بعضو ته د بعضو سره قدر نشته. په فیسبوک کې به هم د عوام لګي دیني مسلې به چیړي او بیانوي به، او په واټساپ کې او ټویټر کې او انسټاګرام کې او په دیرو کې او په بازارونو کې او په باغچو کې او دا به داسې او په دیني موضوع به یې راغستي. او چې کله ورته ته داسې ووایې چې وروره ګوره ته داسې کار وکړه چې ته د ماسپښین دا ډوډۍ مه خوره او دا ټیم دا دوايي وخوره، تا ته ډایرېک وایي ولې ته ډاکټر یې څه؟ تا وایي د کوم ځای نه ډاکټري کړې ده؟ تا د کوم ځای نه ډګري اخیستې ته دا خبرې کوي؟ ګوره دنیا اوس دومره قدر دی. او چې د دین مسله راشي نو بیا پکې هر سړی لګي ګوتې پکې وایي. نو د خپلو ژبو حفاظت وکوي، خپلو ژبو حفاظت وکړي. دین مسله معمولي مه ګڼئ. ګورې ته په ډاکټرۍ کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نه کوي،
ته په انجینري کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نشته، معمولي نقصان دی. ته په سیاست کې ګوتې ووایې معمولي نقصان دی. ته په ساینسدانۍ کې ګوتې ووایې او پوه یې پرې نه یې معمولي نقصان دی. خو چې په دین کې دې ګوتې ووهلې او پوهه نه نو دنیا مو خپله تباه کړې او آخرت هم تباه کړې. ځکه ډېر احتیاط کوئ. ما خبره دا کوله چې د دین یو مسله چې بیانولی کېږي یو عالم یې بیانوي نو پکار دا دی چې د علم په رڼا کې بیان کړي او چې پرې نه یې پوهه نو ښه واضح دې وایي چې زه په دې مسله باندې نه یم پوهه. علما او دغه مولیان دا چې کوم د الله نه نه یېرېږي دوی به څه وایي چې زه نه پوهېږم. عوام دي شي ویلی چې زه نه پوهېږم. ته د یو امیر صاحب نه تپوس وکړې چې ږیره یي صرف ږیره یي بس او نور په څه نه پوهېږي. ته د نه د یو مسلې تپوس وکړې دیم تا ته دا نه وایي چې زه پرې نه پوهېږم. یاره وایي دی به وایي چې اوس پرې دی نه پوهېږي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ یعنې